د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې رک روغ به یاستئ. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې ده یو بل نوي خوندور او حقیقي ناول سره حاضر شوم. تمه ده چې دا ناول به مو د خوښې وړ وګرځي او تر پایه به راسره پاتې شئ. ناول مینه او تقدیر، لیکوال ښاغلی ادریس ساحل صفی. خړ کابل سپینو واورو پوښلی و، د لمر زرینو وړانګو د ښار ښکلاګانې رڼا کړې وې. د کابل په سپینو سړکونو پیاده روان وم. نری یخ شمال لګېده، ونو پاڼې رژولې وې. په یوه نیمه ونه کې به څو ژیړې پاڼې کلکې وې، نور ښاخونه شړ وه. کار د پروان شاوخوا ښکلی و، دنګې ودانۍ او د غره په سر ژیړ لمر جلا خوند کولو. هوا یخه وه مګر لمر ښه لګېده. کار د پروان کې موټر ته وختلم. 10 دقیقې وروسته کوټې سنګي کې ښکته شوم. زه اصلا د غزني وم، ماما مې کابل ته راوستلم. هغوی کار د پروان کې اوسېدل. ما هم خپله بستره له غزني کار د پروان ته راوړله او د ماما دوی د کور غړی شوم. هغه په ښوونځي کې داخل کړم. تنبل نه وم، کوشش مې ورسره وکړ. د اووم ټولګي اتم ته په ښو نمرو بریالی شوم. د ماما مې هم راسره تبه ولګېده. کورسونو کې داخل کړم. اوس 9م صنف کې وم. کوټې سنګي کې مې د کانکور امادګي شروع کړې وه. څویمه ورځ مې وه چې راتلم. نن چې راغلم کورس سره نږدې د یو ملګري سره مخامخ شوم. دواړه یو ځای ټولګي ته ننوتلو. زموږ ټولګی پراخه و، د هر کس لپاره څوکۍ پرته و. استاد مو هم تکړه و، د زده کوونکو سره یې ترې خپله وسه ځان پازابه. زه هم لاړم، خپله څوکۍ کې کېناستم. څو دقیقې وروسته استاد راغی. د ټولو یې د صحت احوال واخیست. بیا یې وویل راځئ درس به پیل کړو. استاد تختې ته مخ کړ. موږ هم کتابچې راواخیستې. استاد لنډ خو چټک غږېده. هغه له تنې جګه پوزه، سپین مخ، تور ویښتان یې درلودل. زیاتره وخت به دریشي کې راتلو. د دریشۍ سره تړلې نیکټایي ورسره ښه برېښېده. هغه یو چالاکه ځوان و. زموږ ټولګی ښکلې بڼه درلوده. له کیڼ لوري پرانیستې کړکیو څخه د لمر اوه رنګه په سپینه بڼه داخلېدل. د صنف ټول شاګردان دریځوبان وو مګر زه او یوه نجلۍ پښتانه وو. هغه وړانګه نومېده. څوکۍ زما د څوکۍ مخې ته پرته وه. د نن ورځې درس پای ته ورسېد. استاد په سپینه تخته تورو مارکرو باندې څو سوالونه ولیکل. سبا ته یې حل وغوښت. نور یې خدای پاماني وکړه. لاړ ووت. ټولو خپل کالي ټول کړل او په خپله مخه لاړل. زه هم بېرته موټر ته وختم. لږ وخت وروسته کار د پروان کې له موټره ښکته شوم. وخت تېرېده. کورس ته به په خپل وخت تللم. زموږ د کورس قانون دا و چې د درس منځ کې کوم صنفي فعالیت راته 2 کسان به په شریکه حل کولو. کله چې به استاد مثال راکړ زما مخې ته ناسته نجلۍ به مخ راواړوه. په شریکه به مو حل کړ. خو نن استاد په تخته مثال ولیکلو. خپل مخ یې زموږ په طرف کړ. ویل څوک به دا سوال حل کړي؟ ټولو شاګردانو سرونه ښکته کړل. یو کس ته هم حال نه و معلوم. په ټول صنف کې یوازې زما ګوته په هوا کې و. استاد د صنف مخې ته وغوښتم. مارکر یې راته ونیو. ما هم پرته له ځنډه مارکر واخیست. ګوتې مې چټکې وخوځولې. ټولو نجونو او هلکانو ماته کتل. کله چې مې سوال حل کړ استاد خپلې سترګې تختې کې وټومبلې. د مثال حل یې د سترګو تېرې کړ. زه په خپل ځای کې کېناستم. وړانګې ماته وکتل. له سترګو یې پوه شوم چې آفرین یې راکړ. استاد مخ راواړه. ویل آفرین عمره، سوال دې صحیح حل کړی دی. نوره هڅه هم وکړه. ټولو صنفیانو ماته وکتل. زما په سترګو کې یو ډول غرور پروت و. د خوشحالۍ غرور. دا د انسان فطرت دی. کله چې نور خلک ناکامه شي او دا یوازې بریا ته ورسیږي بیا نو زیات خوشحالوي. زه هم ډېر خوشحاله وم. د کورس سره مې علاقه ډېره شوه. د دغې ورځې وروسته به د استاد هر لیکلي سوال ته پاڅېدم
او حل کولو به مې ځینو صنفیانو یوه ورځ خبرې راسره کولې. طاهر وویل عمره تا دا دومره شیان څنګه زده کړي؟ که دا ستا مغزي دي یو که کمپیوټر؟ ما مازې وخندل. ومې ویل مغزي دي مکر د کمپیوټر هومره خواري کوم. د کیڼ اړخ یو صنفي مې وخندل. هغه شوکت نومېده. تور ویښتانو کې خپل لاس په وهلو پیکه یې کیڼ لور ته واړولو. خپلې تورې سترګې یې ورپولې. په سپین مخ یې لاسونه کش کړل. بیا یې وویل یاره عمره زه تا ته حیران یم. ته په 9 صنف کې مګر د 12 صنف کتابونه هم تا یاد کړي. انشاءالله ته به کانکور کې ښه پوهنځي ته راځې. بلال د ښي اړخ وویل خود به راځي. دومره خواري څوک وکړي هر څوک راځي. د صنفیانو دا خبرې ماته بې معنا وې. مګر یوه ورځ استاد سوال ولیکو. کله چې مې حل کړ وویل زه باور لرم دا به د کانکور په لومړیو 10 کسانو کې راځي. د استاد دې خبرې د ټولو صنفیانو توجه ماته راواړوله. د شنبې ورځ یوه نجلۍ سوال راته راوړ. هغه نجلۍ پروین نومېده. لویې سترګې یې درلودې. مناسب اندام او ښکلی ګلورین مخ. ما هم سوال حل کړ. کله چې هغه لاړه وړانګې خپلې سترګې زما سترګو کې وګنډلې. تر څه وخت یې کتل بیا یې وویل د هر چا سوال مه حل کوه. نو ولې؟ هسې زما نه خوښیږي. ته د نورو لپاره ځان په زحمت کوې. زه د وړانګې د خبرو په کیسه کې نه شوم. چورت مې پرې ونه وهلو چې وړانګه ولې زما په دې کار چې ما پروین ته سوال حل کړ خفه شوه. په سبا چې کله د کورس څخه خپل کور ته لاړم بېغمه پرېوتم. ناوخته مې کتابونه راواخیستل. د کتاب پاڼې مې واړولې. سترګې مې د کتاب په منځ کې ایښې لیک باندې ولګېدې. ذهن کې مې تېر شول دا لیک وړانګې ایښې. حیران شوم دا لیک چېرته وګورم. د کوټې مخې ته کېناستم. موږ به زیاتره وخت همدلته کېناستلو. څوک نه وه. لیک مې خلاص کړ. د پاڼې په سر لیکل شوي وو هیله لرم تر پایه وګورې. لاندې بیا لیکل شوي وو شاید درک مې کړي. نه پوهېږم څنګه و څه درته ووایم خو له کومې ورځې چې مې ته د تختې مخې ته راځې زه بل ډول احساس کوم چې ولې مې خوا در باندې بدیږي او ولې راته ګران یې. ای څو ورځې کېږي زما ذهن کې دې ځای نیولی دی. له درس څخه دې ویستلی یم. ستا هغه د ریاضي لیکلو سټایل او په یو وخت کې ستا په ګوتو کې 2 قلمونه بیل خوند راکوي او ستا په لیسې غښتل هم بیل. ستا کوشش هر څه دا راته یادوي چې ته به یو ښایسته ژوند نه لرې. غواړم د هغه ژوند په جوړولو کې تر څنګ دې ودرېږم. مینه در سره لرم. خیر که ولایتونه مو جلا دي زړونه مو سره یو دي. د خط په آخر کې دا ټپه لیکلې وه که به مې یو ساعت ته هېرېږي خدای مې دې هېرې کړي دا لوستلي کتابونه. مینه در سره لرم. خط مې ټول کړ. زړه مې لړزه کوله. خپله غریبي او د کورنۍ لرېوالی مې سترګو ته ودرېد. بیا مې زړه کې راوګرځېدل د چا په ژوند باید ریشخند ونه وهم یا د پاکستاني مهاجرو خبره ټایم پاسي باید ونه کړم. د شپې خوب نه راته. د وړانګې د خط په هکله مې فکرونه کول. د هغې سره په ملګرتیا کې ماته دومره معلومات د هغه په اړه درلودل چې هغه د یوې مالدارې کورنۍ ده. 2 وروڼه یې امریکا کې اوسېږي او 2 سره شهزاده کې صرافي لري. پلار یې مړ دی. بیا به مې له ځان سره فکر وکړ د نجونو زړونه ډېر پاک دي. لومړی مینه نه کوي. کله چې یې شروع کړي بیا تر مرګه نه ترې تېرېږي. نه پوهېږم د شپې څو بجې به ویده شوی وم. په سبا کورس ته هم ورننغلم. بل سبا چې کورس ته لاړم هغه له ما مخکې راغلې وه. زما په انتظار ناسته وه. زما د ننوتلو سره سم یې سترګې په ما کې خښې کړې. ما ور ونه کتل. خپل ځای مې بدل کړ. څوکۍ شاته کېناستم. هغه په مخ د خفګان اثرات ښکاره شو او د مینانو دعا زر قبلېږي. د هغه دعا هم الله تعالی قبوله کړه. کله چې استاد راننوت وویل عمره ته د خپل ځای څخه ولې تللی یې؟ مخکې له دې چې زه کومه خبره وکړم استاد خپله خبره وغځوله. هله خپل ځای ته رایشه. د استاد دې خبرې سخت خفه کړم. ما هم څه ونه ویل. په مړو مړو ګامونو بېرته خپل ځای ته راغلم. هغه له ځان سره تبسم وکړ. بېرته غلی شوه. د درس په منځ کې بیا 2 مثالونه وه چې باید 2 کسانو په شریکه حل کړی وی. هغه ماته مخ راواړوه. زه د مثال په حل بوخت شوم. هغه د کتابچې په پاڼه ولیکل. زما جواب زر راکړه. زه ومې منو. ما خط ته وکتل مګر کوم غبرګون مې ونه ښود. مثال مې حل کړ. بیا مې په خپله کتابچه کې چې هغه هم ورته کتل ولیکل ستا جواب به سبا زه درکړم. د هغه رنګ سرخي پیدا کړه. خوشحاله شوه. زه د ماتو هیلو سره
کور ته راغلم، که څه هم دا مې د ماما کور و، مګر موږ ته د خپل کور په شان ښکارېده. کتابچه مې راواخیسته، په ډېر غټ زړه مې د خط په لیکلو پیل وکړ. ومې لیکل: سلام وړانګې، نه پوهېږم څه ولیکم، د کوم ځای ولیکم نه پوهېږم. ته ولې ما خوښوې؟ زه خو نه کوم ښایست لرم، پیسې هم نه لرم. ته ولې له ما سره دومره مینه کوې؟ آیا زما د کورنۍ هر غړی پیژنې؟ ولایت مو جلا، رواج مو جلا، حتی ما په ټول ژوند کې ستاسې ولایت نه دی لیدلی. ته زموږ له دې هر څه تېره شه. زه نه غواړم ستا په ژوند لوبې وکړم، خیر دی مه مې مجبوروه. ستا له لاسه ټول کورس پرېږدم. مینه کول اسانه دي، مګر بیلتون ما او تا خوشحالي ته نشي پرېښودلی. یو بله خبره، زه دلته یو مسافر یم او مینه کول خو زما لپاره یو جرم دی، ځکه زما هیلې لوړې دي. کورنۍ مې په ما زیات باور لري، زه هغه نشم خاورې کولی. خیر دی ما درس ته پرېږده. خط مې بشپړ کړ، په سبا مې هغه ته ورکړ. بل سبا هغه کورس ته رانغله. پوه شوم زیاته خواشیني شوې ده. زه هم بېغمه شوم، مګر داسې نه وه. په سبا هغه راغله، مګر راسره ونه غږېده. بل سبا چې بیا راغله، یو خط یې راته لیکلی و. خط مې ترې واخیست. هغه لیکلي و: وسلام عمره، هیله لرم تر پایه ولولې. زه غواړم په تا درس ووایم، ته په ما درس ووایې. غواړم تشویق دې کړم، تشویق مې کړې. غواړم د درس په اړه درڅخه پوښتنه وکړم، پوښتنه راڅخه وکړې. هغه رښتیا هم زه ډېر تشویق کولم. تل به یې راته ویل: ته کولی شې کانکور کې اول نمره راشې، ستا حافظه قوي ده، درس دې ښه دی، ښه زده کېږي. اخ راګرځم د هغه لیکنې ته ګوره. زه د هغو نجونو له ډلې څخه نه یم چې مینه یې تر یو مطلبه وي. غواړم زما او ستا مینه د واده په اړیکه بدل شي، ګډ ژوند درسره جوړ کړم. غواړم ریښتینې مینه درسره وکړم. خیر که ولایتونه مو سره جلا دي، زړونه خو مو سره یو دي. خیر دی ما درک کړه، دلته نور هلکان هم ډېر دي، مګر زما ستا لیاقت او پاک زړه خوښیږي. آیا ته په ما باور نه کوې؟ هغه همداسې نور څه ډېر لیکلي وه. ما هم په هغه باور وکړ. د دې لارې د مینې موټر ته وختم او د وړانګې سره یو ځای د مینې په پیچلې لاره د ټولنې څخه پټ روان شوم. هغه له ما څخه د واټساپ نمبر واخیست. په واټساپ کې به مو میسجونه کول. زیاتره وخت به د راتلونکي ژوند په اړه غږېدو. کله مو په درسونو او کله به مو په شخصي ژوند خبرې کولې. زه د هغې مینه کې مخکې لاړم. د هغې پرته راته ژوند سخت ښکارېده. په کورس کې به مو ملګري په ځان نه پوهه کول. کله چې به کورس څخه ووتلو، د کوټه سنګي چوک کې به مو یو بل سره لیدل. د کورس مخې ته پښتانه ډېر وو. موږ وېرېدو داسې نه کوم شناخته کس مو وویني. د همدې خاطره به د کوټه سنګي چوک کې یو بل سره مخامخ کېدو. هلته ګڼه ګوڼه زیاته وه، د رسوایۍ مکان و. زه به کله کله ملګرو په عذابولم چې وړانګې سره ډېر نږدې کېږي، له چې مینه ورسره لري، مګر ما به نه منله. تل به مې ویل چې داسې کومه خبره نشته. یو ځل هغه راڅخه په دې خبره خفه وه چې ولې زما میسج ته زر ځواب نه ورکوي. ما هم په خبرو کې پخلا کړه. هغې به په ما ډېره نازونه کول او ما به هم د هغه نازونه ښه په اخلاص وړل. تل به مې د هغې تورې غټې بادامي سترګې ذهن ته راتلې. د هغه په سپین مخ به چې د ښې لیورې ورول راپرېوته او هغه به د خپل مخ لرې کولو لکه د ریاضي استاد چې له سپینې تختې د ریاضي موازي کرښې پاکوي. زما د هغه سره ډېره مینه شوه. د هغه پرته ژوند راته ډېر سخت شو. زما او د هغې مینه همداسې روانه وه چې کابل کې د کرونا ناروغۍ له امله کرنتین شو. ښوونځي، کورسونه، هر څه وتړل شول. استاد د ټولو شاګردانو نمبرې واخیستې. 3 ورځې وروسته یې زنګ راوهه، ویل یې چې د سهار په 9 بجو راځئ. کورسونه بیرته پیل شول. وخت تېرېده. کوچنی اختر نږدې و، ډېر نږدې و. خدای مې دې نه غلطوي، 25مه روژه وه او نه 26مه روژه وه. هغه ورځ هم د ماما کره وم. غوښتل مې سهار کور ته لاړ شم. 10 بجې له خوب څخه پاڅېدم. ما چې اودس وکړ، کوټې ته ننوتلو سره سم مې تلیفون ته زنګ راغی. ورغلم، پر څپه یې هغه نمبر و چې د نامه پر ځای مې ورته زړګی لیکلی و. د تلیفون د اوکې بټن ته مې فشار ورکړ. له هغه لیور څخه وړانګې اواز و: هلو سلام. وعلیکم سلام. نن کور ته نه یې تللی؟ نه، نن لا دلې یم. سهار مې نیت کړی دی. بس غوښتل مې ته یو ځل زموږ د کور څنګ ته راشي.
د هغې دې خبرې سره مې زړه ته یو ځل سل سوچونه راغلل، مګر زړه مې غټ کړ. ومې ویل خیرت دی. د هغې لورې د ماشوم غږونه هم تر غوږ کېدل. ویې ویل او څونه ډارن یې؟ هېڅ نشته، یو څه مې درته ویل. ما هم ورته وویل چې بس لیونو 15 دقیقې صبر وکړه، زه هم درځم. تلیفون مې قطع کړ. فکر مې وکړ چې وړانګه شاید اخترۍ راڅخه وغواړي. جیب ته مې ژر وکتل، را په یاد شو چې پرون خو ماما 2000 افغانۍ راکړې وې. راځه توکل په خدای، 1000 افغانۍ زه رسېدلی شم، زر به لیونو ته ورکړم. ژر مې تور واسکټ واغوست، هنداره کې مې ویښتان چپ لیور ته واړول. کارته پروان چهارراهي ته لاړم. زر سلیم کاروان موټر کې کېناستم. د وړانګې دوی کور سلیم کاروان کې و. موټر کې مې فکر وکړ خدای مې کړه څوک مې ونه ویني، په شرمو به زه هم وشرمېږم او هغه به هم بدنامه کړم. ما ته به هم کوم جنجال جوړ او دې ته هم کوم مشکل جوړېدو. زړه ته مې ډاډګرینه ورکړه. د سلیم کاروان چهارراهي کې له موټره ښکته شوم، د هغې کوڅې ته ورغلم. تلیفون ته مې لاس کړ. د وړانګې لمبر اوکې کې و. د اوکې بټن ته مې فشار ورکړ. وړانګې هم له دوهم وار زنګ تېرولو سره تلیفون جګ کړ. ویې ویل مخکې را روان شه، زه هم دروځم. د کور ټول غړي مې لیسې مریم ته د سودا اخیستلو لپاره تللي دي. زه او کوچنی ورور جلال راسره دی. ښه لږ زر راځه، ډارېږه مه، زه درځم. لږ وروسته هغه د کوچني هلک سره را روانه وه. هېڅ مې نه هېرېږي. شنه چې لږ سپین او زرغون رنګ هم ورکې کار شوی و. رنګ کالي اغوستې وه، شین پړونی یې په سر و، داسې ښکارېده لکه ژېړه زرغونه. هغه په ډېر ناز زما خواته را روانه وه. ړنګ بنګ قدمونه یې اخیستل. له رسېدو سره سم یې نن په لاس ستړې مشي وکړه. له ستړې مشي وروسته یې راته ویل چې زموږ دلته ډېر درېدل له ستونزې خالي نه دي. ما ور خبره کړه تا ته خو ما ویل ډارېږه مه، اوس ته ولې ډارېږې؟ هغې وخندل. ویې ویل زه کله ډاره شوې یم، یوازې د احتیاط مې وویل. ما یې لاس ته وکتل. هغه په لاس کې څه نیولي وه. ورځیر شوم. په سپین ورغوي کې د کلدارو څو پیسې پیچلې وې. راته ویې نیولې دا واخله، ستاسې ځای کې خو ټولې کلدارې دي، دا زما له خوا تا ته اختری دی. ډېر ټینګار مې وکړ چې نه یې اخلم، مګر کومه فایده یې ونه کوله. بس له ځان مې د شرم پرده لرې کړه. پیسې مې ترې واخیستې. د هغې سترګو ته مې پام شو. په سترګو کې یې ډېر نور څه هم ول، خو د پښتو رواج هېڅ اجازه نه ورکوله چې څه ووایي. ما یې سترګو ته وکتل. خپل نوم مې ورکې ولید. 2 دایرې ترې چاپېرې وې. د زړه شکل یې درلود. زه د هغو سترګو په سیل کې بوخت وم. ناڅاپه د هغې سترګې له اوښکو ډکې شوې. د ګریوان کلي ته یې کډه وکړه. ما هم ځان ډېر ټینګ کړ، خو نه کېدله. هغه زر راڅخه لاړه. زه هم نور د کور په لور روان شوم. وړانګې ته مې څو ځلې تر شا وکتل، ده هم تر شا راکتل. خولې ته مې دا غاړه راغله. پر مخ ځي شاته راګوري، څه ارمان پاتې د بوري. جیب ته چې مې لاس کړ 3000 کلدارې وې، ما ته یې راکړې وې. آخ خدایه، ته څومره مهربانه خلک پیدا کړي. دا خبره مې د پیسو په لیدو ونه کړه، د هغې د ډالۍ لپاره مې وکړه، ځکه که تاسو ته ستاسو مینه یو عادي څیز هم درکړي، ستاسو لپاره د ډېر څه غوره وي. نو ځکه مې داسې وویل. بس نه مې غوښتل چې ترې لاړ شم، خو نه کېدل. زر مې تلیفون بیا راواخیست. زنګ مې ورته ووهه. تلیفون ته یې دا ځل زر ځواب ورکړ. سلام لیونو. وعلیکم سلام، ته څنګه یې؟ ښه یم، خو تا نن وژړولم. مه خفه کېږه، څه مې کړی وای؟ اوښکې خامخا تویېږي، ورسره دا نازونه زړه سپک شي، ځکه مې څو اوښکې تویې کړې. ما اوږده ساه واخیسته. بیا مې وویل یوه خبره وکړم جان، سل خو وکړه. نه سل نه کړم، ته نن څومره ښکلې شوې وې، کاشکې چې نن مې ټوله خوړلې وای. هغه وخندل. په ټوکه یې راته وویل ولې ته لکه چې روژه نه نیسې؟ دواړو وخندل. ومې ویل زه هم نور کور ته راورسېدلم، تر بیا ښه وخت درته غواړم جان. سهار لږ په وخت لاړ شه، وروسته ګرمي کېږي بیا تږی کېږي. اخ څومره له ناز او نیازه ډکې خبرې وې. کاش تل همداسې او هغه راته کېږده. دا وخت یوازې چاته معلومیږي چې مینه یې 2 طرفه وي، مګر دا وخت بیا ډېر لنډېږي او زره تېرېږي. خدای پاماني مې وکړه. تلیفون مې بند کړ. سهار له لیونو سره د کړې ژمنې سره سم وختي روان شوم. د سهار 9:30 بجې وې. زنګ یې راغلی. ویل یې جان تر کومه ځای ورسېدلې؟ ورته ومې ویل د غزني په قرهباغ سیمه کې یم. هغه په ما یو قول کړی و، تر څو چې زه درته زنګ ونه وهم د زنګ موها، ځکه شاید بیا ماته کوم مشکل جوړ شي. ما هم ورسره قول کړی و. ځینې وخت به مې ډېر یادېدله، د زنګ وهلو کوشش به مې نه کوه، ژمنه به مې مخې ته ودرېده، بیرته به مې موبایل کېښود، بیرته خپلې خبرې ته راځم. جواب مې ورکړ قرهباغ کې یم. سمه ده، خدای دې خپلې کورنۍ ته روغ
ورسوه. امین ګوره کوم تشویش ونه کړې، که زما تلیفون بند و کومه خبره نه ده. زموږ په ولسوالۍ کې تلیفون کار نه کوي. سمه ده پوهېږم، تا خو راته د خپل ځای او رواج په اړه هر څه ویلي دي. ما خپلې دې لیونو یعنې د ژوند ښکلا ته ویلي وو چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت نشته، مکتب نه لرو، حتی تر دې چې زموږ په ولسوالۍ کې پاکستاني کلدارې دي. خدای پاماني کې مې ورته ویل چې د اختر 5مه راځم، زنګ درته وهم، بیا به په کورس کې سره ګورو. دا هغه کورس چې و چې ما دا ورکې د خالق په امر یو ځای شو. د تلیفون بندولو وروسته مې یو غاړه ټپه را په یاد شوه. خبره دا نه وه چې کورس ته به وختي ورتللم، خبره دا وه چې په کورس کې مین شوی وم. تلیفون قطع شو، زړه کې مې یوه درنه څړیکه وشوه. سر پر زنګون کېښود، څو پرلپسې اوښکې مې د هغه په یاد کې تویې کړې. نیم ساعت لا نه و تېر شوی، یو غږ استاد وکړ. یو ځل موټر ودروه چې سر مې پورته کړ. د لړمې سیمه وه، لړمه مقر ته نږدې وه. ور ومې کتل، یو نفر هلته ښکته شو. زما د سوچونو لړۍ هم ماته شوه. نور نو له یو څو دقیقو وروسته مقر ته ورسېدم. کور ته چې ورسېدم مور مې مخې ته راغله، په سر یې ښکل کړم. د کور ټولو غړو سره مې ستړي مشي وکړه. د شپې تر ناوخته بیا ناست وم. کله چې پرېوتم وړانګه رایاده شوه. تر ناوخته مې د هغې په اړه فکرونه کول، بیا په ځان نه وم پوه شوی. یو وخت ویده شوم. لنډه د اختر هم راغی. د لومړۍ ورځ غرمې وخت ته لیونو مې یاد ته راغله. اخ هغه مې نن ټوله ورځ تر سترګو کې ده، نه مې هېرېده. د هغې نازونه خبرې. د اختر ورځ ټوله خوشحاله وه، خو په ما غم و. بس ناڅاپه مې دا ټپه یاد ته راغله: پر ما را پرېوځه چې کیسه ختمه شي، هله دیواله زه بېلتون وخوړم. ورځ را باندې کال شوه، خو تېره شوه. د اختر 4 ورځې ډېرې اوږدې شوې. په 5مه ورځ مې سهار له کوره خدای پاماني راواخیسته. څه کم 10 بجې وې چې د تلیفون شرنګ مې تر غوږ شو. نو نه پوهېږم چې هغه څنګه پوهه شوه چې نن مې جان راځي. زر مې د زړګي تلیفون وکی کړ: سلام جان. علیکم سلام، شکر چې راغلی. زړه مې ډېر درپسې خفه شوی و. شاوخوا مې وکتل، موټر چټک ځغاستل. ومې ویل: اخ لیونو، ته څه پوهېږې چې خفه څوک و؟ تر څو خبرو کولو وروسته مو خدای پاماني سره وکړه. ورځ هم تېره شوه. سهار ولاړم مکتب ته. د شاګردانو له کمښت له وجې ډېر زر د تفریح زنګ ووهل شو. لاړم د خپل نږدې ملګري اتاق ته. غرمه وه، هلته تېره کړه. 4 بجې کېدې. د وړانګې زنګ راغی. اوکې مې کړ. هغه ویل: هلو سلام. وعلیکم سلام، څنګه یې، ښه یې؟ هو ښه یم، ته څنګه یې جان؟ ښه یم، زه کورس ته درځم، ته څه وخت راځې؟ ګرانې زه کوټه سنګي کې یم، درځم. هغه اوږده ساه واویستله. بیا یې ویل: جان لږ ژر راشه. درځم ډېر ژر. سملاسه ور روان شوم. د کور څنګ ته ور نږدې شوم. سترګې مې د لیونو په خوږو سترګو ولګېدې. اخ دا ورځ نو نوره ښکلې شوې وه. تور حجاب کې سپین بدن داسې ښکارېده لکه په توره شپه کې چې شمع روښانه کړي. غوښتل مې غېږ کې ونیسم، ورته ووایم زیات درپسې خفه شوی وم. خو کورس داسې ځای کې موقعیت درلود چې شاوخوا مې ټول شناخته خلک وه. همصنفیان اوس لا پر موږ شکي هم ول. د شک له خطره مې صبر وکړ. ومې نه غوښتل چې داسې څه وکړم. یو خو پښتني رواجونه ول، او بل مې نه غوښتل چې دې ته یو څوک سپک ووایي. په سترګو کې مې ډېر څه ورته ویل، خو نه کېدل. د تل په څېر استاد په خپل وخت صنف ته راننوت. موږ ټول چوپ وو. اول یې ټولو زده کوونکو ته ښه راغلاست ووایه. له هغه وروسته یې خپل درس شروع کړ. له یو ساعت درس ویلو وروسته استاد ویل: د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. ټول زده کوونکي راووتل، مګر زما زړه نه وه د کور څخه د وتلو او نه د وړانګې. کله چې تلو یو بل سره مو پوهه کړل. له وتلو سره سم لیونۍ ته مې زنګ ووهه. ورته ومې ویل: راځه ولاړ شو، مازدیګر دی، ارمغان هوټل کې به یو شیر یخ وخورو. د هغه جواب مثبت و. هو یې ویل. له کور څخه لږ مخکې ورته ودرېدلم. په چټکو ګامونو راغله. دواړو لاړو ارمغان هوټل ته. دویم منزل کې کېناستو. لږ وروسته ګارسون راغی. د شیر یخ امر مو ورکړ. ښې ډېرې کیسې مو وکړې. هغه ډېره ښایسته او عاجزه نجلۍ وه. د هغې په سپین مخ تورې غټې سترګې سخت خوند کولو. بس له ما سره مادګۍ کې وه. اصلاً د پکتیا وه، مګر له ډېر وخته کابل سلیم کاروان سیمه کې اوسېدل. پلار یې مړ شوی و. ورونو یې په
په سره شهزاده کې صرافي درلوده. د پورونو کې ډېره ګرانه وه. د دې هره ناز یې پر ځان وړلو. 11 صنف کې وه. له ورونو یې وغوښتل چې د راتلونکي کال کانکور لپاره آمادګي ووایم. ورونو یې ورسره ومنله. په زیاتو کورسونو ګرځېدلې وه چې ژمي کې همدا کورس شروع کړی دی. صنف کې ټول دري زبان وو. یوازې زه او وړانګه پوښتنه وو. وخت ډېر ژر تېرېدی. ورځ په شپې او شپې په ورځ پسې منډې وهلې. استاد دا عادت درلود چې کله به یې د فعالیت سوال راکړ نو دوه به یو ځای کار پر کاوه. زما چوکۍ د هغه د څوکۍ تر څنګ وه. اخ د هغې دا د پیکې پرېکړې بیخي بېل خوند کوه. کله به چې پر سپین مخ راویزان شو او د چپ لاس په ګوتو پورته کېدل هم د خدای جل جلاله له لوري نعمتونه راته ښکارېدل. خو خیر سوال مو تر ټولو ژر حل کړ ځکه په ما څوک باور وکړي او دا راته ووایي چې زه باور لرم ته یې کولی شې. بیا خو سخت سوال او سخت کار نه منم. ښه مې په یاد دی د ترادف سوال و. عینم حد پیدا کول و. نن ورځ مې په ژوند کې تر ټولو ښه ورځ وه. ترمنځ مو تر دې وخت هېڅ نه وه. بله ورځ استاد په تابع کې یو سوال راکړ. ما ته نه بلکې ټول صنف ته یې ویل چې هر څوک یې حل کولی شي. د تختې مخکې به یې په ټولو ته حل کوي مګر له ما پرته بل هېچا لاس پورته نه کړ. ولاړ شوم. پر تخته مې دا سوال ډېر ژر حل کړ. زما د ریاضي لیکل ډېر ښایسته وه. هر چا به زما د رقم لیکلو خوند ورکوه. استاد تل پسې راته آفرین وویل. کله چې د خپلې څوکۍ کې کېناستم دې مخ راوړ وویل ماشاءالله. د هغې دې خبرې سره ما ته یو ډول غرور احساس وکړ. ورځې او شپې په یو بل پسې تېرېدې. زموږ مینه هم ورځ تر بلې زیاتېده. کله چې به مو کورس کې خبرې ونه کړي تلیفون کې به هغه شپه تر ډېره غږېدلو. یو بل ته به مو کیسې کولې. یو ورځ مې سخته تبه شوه. ټول بدن مې درد کولو. د ورځې سر په سر نه کورس او نه مکتب ته تللم. بیرون ګرمي وه خو زما یخ کېده. مشر ماما مې ګولۍ راکړې. ویل یې ته دا وخوره نور ویده شه. ماسپښین چې راکښېنې جوړ به یې. رښتیا هم همداسې وشول. 2:30 بجې راجګ شوم. بیخي جوړ غوندې وم. اودس مې وکړ. راغلم خپلې کوټه کې مې لمونځ هم ادا کړ. د خدای شکر مې ادا کړ. د تل په څېر مې دعا وکړه چې خالقه ما او وړانګې یو بل ته ورسوه. په حلاله نکاح مو سره یو ځای کړه. خالق ته مې سجده وکړه. جاینماز مې ټول کړ. تلیفون مې راواخیست. د ایروپلاین موډ مې ورڅخه لرې کړ. ډیټا مې خلاصه کړه. د وړانګې میسجونه راغلي وه چې اوس څنګه یې ډاکټر ته لاړ شه چې زر ښه شي. ته ضدي یې له مرض سره هم ضد کوي. دستي مې میسج ورته وکړ. سلام 15 دقیقې نه وې تېرې شوې. میسج یې وکړ. وعلیکم سلام. جوړ یې؟ شکر اوس ښه یم. تا تلیفون ولې بند کړی و؟ ایا څوک همداسې کوي؟ بخښنه مې وغوښته ځکه انتظار د بدن وینه خوري. هغې زما نمبر څو وارې کتلی و. زما نمبر بند و. هغه ځورولې وه. ورته ومې ویل مرض راباندې زور و نه مې شوی کولی. تلیفون مې روښان وساتم. ویې ویل سهار خو راځي؟ هو که داسې وم لکه اوس حتما درځم. خدای پاماني مې وکړه. شپه تېره شوه. ډېر جوړ وم. سهار لومړی مکتب ته لاړم. بیا وروسته کورس ته. مکتب کې شاګردانو دا هم ویل چې امتحانونه نږدې شوي. وختونه تېرېدل. زما او د هغه مینه همداسې وه. د افغانستان وضعیت هم مخ په خرابېدو و. طالبانو یو په بل پسې ولایتونه نیول. وړانګې ما ته ویل چې موږ د افغانستان څخه ځو مګر ما نه منله. زموږ 4 نیمه امتحانونه وه. 3 امتحانه پاتې وه. سبا ته تفسیر امتحان و. ما په امتحانونو کې موبایل نه کارولو. د شپې له خوا مې امتحان ته تیاری ونیولو. کله چې مې سهار امتحان ورکړ او د مکتب راووتلم د کابل حالات بدل وه. هر څوک وارخطا وه. چا منډې وهلې. چا خپلې موټرې روانې کړې وې. ځینو دربس نیولې وې. څوک پیاده روان و. د خلکو له خولې خبر شوم چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. زه هم په بیړه د کور په طرف روان وم. موبایل ته مې زنګ راغلی و. لیونو وه. موبایل مې اوکی کړ. هغه راته ویل چې موږ هم هوایي ډګر ته روان یو. زه بل هېواد ته. قسمت کول بیا به سره ووینو. ما فکر وکړ چې هغه له ما سره ټوکې کوي. غواړي ما وځوروي مګر داسې نه وه. هغه په ژړا شوه. ویل چې رښتیا وایم زما باور نه راته. هغه راته ویل چې زه بیا زنګ وهم. موبایل مې بند کړ. پوهېدم هغه د کورنۍ د زور له وجې ځي مګر باور مې نه راتلو. د سقوط ورځ وروسته مې حالات خراب شو. په تمه وم چې کله به هغه زنګ راوهي ځکه ما سره د هغې لمبر نه وه. 1-2-3 ورځې ووتلې خو د هغې معلومات ونه شول. 4مه ورځ وه. سهار وختي د کوره ووتلم. کوټه سنګي کې روان وم. موټر راته نږدې ودرېد. ځوان سړی ترې ښکته شو. د یوې سیمې په اړه یې معلومات غوښتل. هغه ما ته لاس ونیوه. ما چې لاس ورکړ هغه زما لاس ټینګ کړ. د موټر څخه بل کس راښکته شو. هغه لاس کې چاړه وه. زما په طرف راغلی
د چاړه په لاس دې زما سر ووهلو، سر مې سخت ژوبل شو، بیا یې زما دواړه جیبونه تلاشي کړل، موبایل او نور سامان یې رانه واخیستل، بیرته موټر ته وختل، لاړل. د هغوی له تګ وروسته حیران ودرېدم، په موبایل پسې نه وم خفه، په هغه کې پروت سیم کارت او پرتو معلوماتو پسې خفه وم. په سبا افغان ویسیم کمپنۍ ته ورغلم تر څو سیم کارت راوباسم. کله چې مامور زما نمبر وکتلو، بیا یې زما تذکره وکتله، وویل دا نمبر ستا په نوم نه دی ثبت. هغه نمبر د داسې یو کس په نوم ثبت و چې ما بیخي پیژانده هم نه. د موبایل له غلا وروسته زما د بدبختۍ ورځې پیل شوې. هغه زما د پیدا کولو لپاره صرف زما نمبر لرلو، مګر ما د هغه د پیدا کولو لپاره هیڅ هم نه درلودل. د هغې جدایي سخته خفه کړم. ورځې ووتلې، میاشتې شوې، مګر د هغې درک ونه لګېد. د هغه ورونو معلومات مې وکړل، مګر د کابل خلک ډېر ډارن دي. هیڅ چا د داسې معلومات رانه کړل چې ما ته ګټه ورسوي. د هغې جدایي له امله مې ډپریشن واخیست. ماما مې فکر کولو چې د ډېر درس ویلو له امله داسې شوی دی، مګر هغه نه و خبر. ډاکټر ته لاړم، هغه ارواپوه ته معرفي کړم، مګر هیڅ ګټه یې ونه کړه. له ژونده مې زړه تور شو. څو ځل مې لاس پرې کړ، په دې ښه پوهېدم ځان وژنه ګناه ده، مګر بیا مې هم څو ځل د ځان وژنې هڅه وکړه. یو ځل مې د یوناني طبیب څخه د موږکانو زهر واخیستل، بل ځل مې لاس پرې کړ، مګر زما د مرګ وخت نه و پوره. غوښتل مې یوازې واوسېږم، خو د ماما کور مې لوی، میلمانه هم زیات راتلل. ماما ته مې ویل چې غواړم بل چېرې ولاړ شم. هغه خپل دفتر ته بوتللم، هلته یې اطاق راکړ، خو هلته دومره یوازې شوم چې نور مې زړه وچاودېد. ټول پوهېده چې دا په لوی مشکل کې راګیر دی، ځکه زه په ملګرو کې تر ټولو شوخ وم. ګپ به مې ډېره لګولو، خو اوس هېڅ خوند نه راکولو. دوه ملګرو مې زما لاس ونیو، د ژوند په سمندر کې یې راته د لامبو وهلو چل زده کړ. راته یې زده کړل چې ژوند یو سمندر دی. په یو چا باید دومره باور ونه کړي چې د ژوند په نشتون کې ته ډوب شي. لامبو زده کړه، د ژوند سره سیالي زده کړه، د هغوی د کور ودان وي. زما ملتیا یې وکړه، زه یې له لیونتوب را وګرځولم. اوس د الله تعالی فضل دی ښه یم، مګر هغه مې هیره نه ده. کله چې کتاب لولم د ټکو څخه راته د هغه شکل جوړ شي. هیله مې اوس هم ژوندۍ ده. یوه ورځ به بیا هغه پیدا کړم. هغه به بیا ووایي جان، زه به ووایم لیونو ووایه. هغه به وایي مینه در سره لرم، زه به هم همدا کلمه تکرار کړم. یو ورځ مې فیسبوک کتلو، حقیقي کیسه وه. زما هم هیله پیدا شوه، زه هم باید د خپل ژوند سختې د کیسې په ډول ولیکم. کیدای شي هغه دا ولولي، ما پیدا کړي، بیا زما څنګ ته راشي. نو ما ادریس ساحل صافي ته میسج وکړ، ده هم ولیکل. هیله لرم دا نشر کړي او هغه خلک چې امریکا کې دي تر هغو یې ورسوي، ځکه زما لیونو ناولونه ډېر لوستل او په دعا کې مې مه هېروي تر څو هغه بیا پیدا کړم. ګرانو اورېدونکو، دا و د مینه او تقدیر ناول پای. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي، او هو ناول در سره پر خپلو فیسبوک